هیواد قرباني برېښنا په اونۍ کې ترکمنستان ته د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس په مشرۍ د یو ګډ پلاوي سفر. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی ډاکټر عبدالباري عمر په مشرۍ یو ګډ پلاوي ترکمنستان ته د سولې او باور کال کنفرانس کې د ګډون په مخه سفر وکړ. کنفرانس کې د سلو بیلابیلو هیوادونو استازو ګډون درلود څو د سیمه ییزې اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ریل پټلۍ، برېښنا، غازو انتقال او ثبات په اړه خبرې او د نظرونو تبادله وشي. بحث روی دو پروژه مهم برق با ازبکستان. محترم دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت در دفتر کاری خود همراه با تیم فنی که از ازبکستان به کابل آمده بودند در پیوند به پروژه انتقال لین 500 کیلوولت برق و ساخت یک دستگاه زغال سنگ در شمال افغانستان صحبت کرد. د ټکنالوژي په مرسته د انرژي اغیزناک مدیریت په تړاو د افغانستان برېښنا شرکت رهبری او چینی هواوی کمپنۍ استازو ترمنځ ګډه ناسته. په عملیاتي برخه کې پیرودونکو ته د برېښنا رسونې د پیاوړتیا او پراختیا په مخه د ځیرک سیستمونو د پیژندنې او استفادې په تړاو د افغانستان برېښنا شرکت رهبری او چینی هواوی شرکت استازو ترمنځ ګډه ناسته وشوه. ناسته کې د ځیرک میټرونو او تجهیزاتو د ارزونې، نسب څرنګوالي، تخنیکي جزئیاتو په شبکه کې د نسب اغیزو او د نړیوالو شرکتونو له لوري د دې میټرونو په پرمختللو ځانګړنو بحث او د نظرونو تبادله وشوه. معاونیت عملیاتی ریاست حوزه غزنی برېښنا به منظور توسعه شبکه برق یک ترانسفورمر جدید به ظرفیت 200 کیلوولت آمپیر را در قریه شالز نصب کرد که با نصب این ترانسفورمر مدرسه حکیم صاحب و 100 مشترک از نعمت برق بهره مند شدند. د افغانستان برېښنا شرکت د شکایتونو اوریدو مدیریت د پیرودونکو خدمتونو 144 شمیرې او 028 144 144 واتساپ شمیرې له لارې یوازې تیره یوه اونۍ کې د برېښنا شبکې د 404 پیرودونکو بیلابیلو ستونزو ته پر وخت رسیدنې کړې او له دې لارو د برېښنا پیرودونکو ستونزو ته د رسیدنې دا بهیر په نورمال ډول دوام لري.